ستر تاوان. پیر او مرید سارا ته په چکر ووتل. دواړو پر کایناتو خبرې کولې او خبرې تر انسانه راغلل. له انسانه تر ټولنې ورسېده. مرید پیر ته وویل چې د یو ولس ستره بدمرغي به څه وي؟ په کومه تېروتنه به ستر تاوان وکړي؟ پیر مرید ته وویل هغه مهال به ستر تاوان وکړي چې د کار خلک او عالمان یې مخ ځینې واړوي. مرید په سوچ کې ډوب سو. غوښتل یې له پیر څخه یوه پوښتنه وکړي چې که د کار خلک له خپل ولس مخ اړوي نو ولې یې د کار خلک وبولو؟ زړه نازړه یې خوله راټوله کړل. نو دا به څنګه عالمان او د کار خلک وي چې له خپلو خلکو مخ اړوي؟ پیر په سوچ کې ډوب سو. مرید ته یې وویل دا د دشت ګلان ګوره، دوی ته باران څه دی؟ که وسې ګټه ورته کوي، که ډېر وسو نو ښایي خراب یې کړي. او لمر هم ګټه ورته لري، خو که ډېر ګرم سي نو خرابوي یې. د دنیا هر څه همداسې د یو نظم تابع دي. ګل د ګرمۍ د زغمولو ټاکلې اندازه لري. که ګرمي ډېره سي ګلان له منځه ځي، او که باران ډېر سي بیا هم د ګل پکښې تاوان دی. د یوې ټولنې د فکر او لیدلوري خاوند وګړي هم همداسې دي. تر خپله وسه هڅه کوي خپل خلک پر سمه بوځي، خو که پوه سول چې د سړې اوسپنې هسې ټکول وي بیا مخ ځینې اړوي. عالمان خلک نه رټي نه یې وهي، خو د ځان د قانع کولو لارې یې له دوی لرې تلل او لاره بېلول دي. په دې خاورینه نړۍ کې ډېر داسې سترګور او د خدای دوستان لرو چې نور یې خپله بقا له نورو انسانانو په لیرواري کې لیدلې ده. همداسې چې له ټولنې د ښو خلکو لاره بېله سي، وګړي په خپله بېنظمۍ کې خوښ وي، خو خبر نه وي چې په دې خوښۍ پسې نه ختمېدونکی غم را روان دی.